د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ اړوند تورې بوړې سیمه د څلور داعشیانو په وژنې 22 ټپیانو او 2 نورو په ژوندي نیولو سره د داعشیانو څخه پاکه خو په یو شمېر سیمو کې دمګړی هم چاڼیز عملیات دوام لري. د داعش وسلوالو څخه د تورې بوړې سیمې د نیولو وروسته ننګرهار والي په مشرۍ امنیتي مسؤلینو او په ملي ولایتي شورا کې د ولسونو استازو په تورې بوړې کې د امنیتي ځواکونو د محاربوي احزاراتو څخه لیدنه وکړه. صلاحکار وزیر ننګرهار والي محمد ګلام منګل په تورې بوړې سیمه کې رسنیو سره د خبرو پر مهال د قهرمانو سرتیرو د میړانې څخه ستاینه او قدرداني وکړه او همدارسې د پچراګام ولسوالۍ د مسؤلینو او ولسونو څخه هم مننه وکړه چې د امنیتي قواو ملاتړ او همکاري وکړه. نوموړي زیاته کړه د تورې بوړې په سیمه کې جنګیدونکي داعشیان ټول بهرني په ځانګړي ډول پاکستاني، ازبکي او چچنیان دي چې د پاړه چنار او سدي لارې تورې بوړې سلیمان خېل سیمه ته داخل شوي وو چې د امنیتي قواو په قوي عملیاتو سره دوی له منځه یوړل شول. میړنیو او په وطن مینو وسلوالو ځواکونو د ملي اردو، پیاده قطاعتو، کماندو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو او د نظم عامه پولیسو وکولی شول چې د تورې بورې هغه افسانوي سنګرونه چې د هغوی تسخیر د روسانو په وخت کې او بیا وروسته د اسامه بن لادن په وخت کې ناشوني وو، نن الحمدلله زموږ د دغو قهرمانو وسلوالو ځواکونو په همت او سرښندنې سره دغه سنګرونه تسخیر شول او د داعش وحشي ځواکونو چې څو ورځې وړاندې د دغې سیمې او په مجموع کې د پچراګام د ولسوالۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی و، دا سنګرونه ونیول شول او د دوی له ناولي وجود څخه پاک شول. ښاغلي منګل ډاډ ورکړ چې بې ځایه شو 116 کورنیو سره مرسته کړې او ډېر ژر به پاتې کورنیو سره هم مرستې ترسره شي او ژمنه یې وکړه چې په پاکه شوو سیمو کې به پوهنیز، روغتیایي او نورو برخو کې لازم اقدامات ترسره کړي. د 200 سیلاب قل اردو قوماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري ویل د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې 440 داعشیان وژل شوي، 22 نور ټپیان شوي او 2 تنه له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي. د ګډې مشترکې نظامی شورا د ولایت ننګرهار هغه هدایت د شخص رئیس جمهور نظامی شورا ته ورکړل شوی و، په هغه اساس موږ تدابیر ونیول. دغه د تاسې اوس وینې تورې بوړه ټوله ساعت تصفیه ده او ټول نقاط یې موږ سره دي. موږ تر اوسه فضل د خدای 2 نفره زخمیان لرو، د دوی نه تر اوسه 440 کسه مړه دي، 19 کسه زخمیان لري او یو ژوندی نیول. د یادو عملیاتو مشر او د څلورمې پلې لواء قومندان بریج جنرال محمد نسیم سنگین ویل یاد عملیات چې دمګړی د تورې بوړې په مرهنۍ سیمه کې دوام لري تر هغې پورې به یې ترسره کړي تر څو د تورې بوړې او څیرمه ټولو سیمو کې داعش وسلوال له منځه یوسي. منطقه الف خیل است و تا آخر الف خیل پرسنل نیروهای امنیتی تمام جای تصفیه تلاشی کردیم. وضعیت بسیار آرام است. ما دیروز هم برای مردم خود اعلام کردیم که بیان در خریجات خود روزایی خدا و خیر در منطقه خود سپری کنند. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي او له مرکز څخه د راغلي پلاوي مشر حاجي عبدالظاهر قدیر په یاد سیمه کې د امنیتي قواو له لوري د ترسره شوو عملیاتو څخه ستاینه وکړه او غوښتنه وکړه چې په پاتې نورو سیمو کې دي هم د داعش ځپلو په موخه جدي عملیات ترسره کړي. هغه د ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو سیمو په ساتنه کې د امنیتي قواو سره همکاري وکړي او د اړتیا پر مهال به نوموړی د نورو ولسوالیو ځوانان هم په پچراګام ولسوالۍ کې د امنیتي قواو ملاتړ ته وهڅوي. زه بیا هم دا لازمه ګڼم چې وارې بیا د خپلو وسلوالو قواو نه یو جهان مننه وکړم. خدای د دوی ته د دې روزه کې چې دوی دا کم جنگونه کوي، خپل ولس ته کم تعرضونه کوي د امنیت او د سوکالۍ راوستلو لپاره، خدای د دوی دا دنیا هم ښه کړي او هغه دنیا هم. په ولس باندې غږ کوم که د نورو ولسوالیو هر څومره خلکو ته ضرورت وو چې دلته راشي او د تورې بوړې ولس سره اوږه په اوږه د دښمن مقابله وکړي، د 0 نه تر 2000 پورې به انشاءالله چې مسلح افراد چې هغه به د قانون ته احترام کوي، قانون ته به درناوی کوي، د قانون په چوکات کې به خپل د اردو او خپل لوسونو سره اوږه په اوږه به خپل دښمن سره جنګیږي. نوموړي پر حکومت غږ وکړ چې د تورې بوړې سیمې ولسونه په پوره توګه په منظم ډول تجهیز او اکمال کړي تر څو د خپلو سیمو ساتنه کې د امنیتي قواو سره مرسته وکړي. د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت
منشي ذبیح الله ازمري او غړي ډاکټر ناصر کاموال د خبرو پر مهال د داعش وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو د ساتنې بې ځایه شوو کورنیو سره د منظمو مرستو او په جګړه ځپلو سیمو کې په روغتیایي پوهنیز او نورو نغنیزو برخو کې اقداماتو ترسره کول غوښتنه وکړه. د دې په څنګ کې مرکزي حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې د دغه سیمې ساتنه هم وکړي. د دې په څنګ کې دویمه غوښتنه مې دا هم ده چې دلته د ملکي ادارې فعالې کړي تر څو وکولی شي چې د سیمې خلکو لپاره انکشافي پروژې ترسره کړي. دغه کورونه چې تاسو ګورئ دې نه خلک تللي دي، دا بې ځایه شوي دي، ډېر تاوانونه ګټلي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه خلک بېرته خپلو کلو کې ځای په ځای شي او د حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، کومکونه ورسره وکړي. د سرحدي پولیسو د لومړي لیوا قومندان محمد ایوب حسین خیل ویل د تورې بوړې سرحدي سیمو کې پولیس په میړانه سره د سرحدونو ساتنه کوي، خو د ځنګلونو او غرنیزو سیمو څخه په ګټې اخیستنې یا د سیمو ته داعش او نور مخالفینو لاره پیدا کړې وه. اراضي غرنۍ د مخالفین له غرنۍ اراضي نه ځنګلزار اراضي نه په استفادې سره کوي چې د پاکستان نه راشي دلته تورېستي عمل ترسره کوي، زموږ د ولسونو ارامه ژوند نارن. د یاد سفر پر مهال چې ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي او د پچراګام ولسوال قاری هجرت الله رحماني او یو شمېر نور هم شتون درلوده. د حج اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقاني د امنیتي قواو لوري پیل شوي عملیات جهاد وباله. نوموړي هم له ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې خاورې د ساتنې په دې سپېڅلي جهاد کې برخه واخلي او خپل وسلوال ځواک سره د داعش پر ضد وجنګېږي. زمونږ د اردو او د سرحدي لیوا او نظم عامه او د کمانډو قربانیو باندې منطقه الحمدلله پاکه شوه. داعش د دې نه فرار کړی ده او ولسونو باندې زموږ حق دا ده چې خپله منطقه وساتي او د خپل حکومت سره همکاري وکړي، ملاتړ وکړي او خپل ځوانان هغه د خپل د کور د امنیت لپاره باید فعاله ونډه ترسره کړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. د تورې بوړې سیمې قومي مشر ملک شیرزي رسنیو سره په خبرو کې د ننګرهار والي او ټولو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې په لوی قوت سره یې په توره بوړه سیمه کې داعش وځپه. دا اوس دوی چې راغلي دي په دې درې ورځو کې کوم عملیات کړي دوی نه مننه کوو، خوشحاله یو. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ ته د تجهیزات او وسله او شیان دي موږ راکړي، قومونه دي سپورټ کړي، نو انشاءالله موږ د خپل منطقې ساتنه او امنیت په خپله راولو. نو ټول عمر دپاره موږ د اردو او نظامي قوتونه نه وي پراته، موږ قومونه د حمایه کړي چې موږ په خپله د ملک او د منطقې ساتنه وکړو. نوموړي غوښتنه وکړه چې پاتې سیمې هم له داعش څخه پاکې او د اړونده کلو ولسونه دي تجهیز او اکمال کړي تر څو د مخالفینو څخه د تل لپاره پاکې وساتي. دا د تورې بوړې سیمه ده چې موږ په کومه ځای کې قرار لرو. دا څو ورځې وړاندې داعش وسلوالو نیولې وه. دا د وسلوال پوځ میړانه وه چې په دغه سیمې ته راغلل او نن دغه سیمه د هغوی څخه پاکه شوې. نصیر احمد صافی د ننګرهار ملي ټلویزیون توره بوره.